اکثر ملګرو د تحصیلي ویزو په اړه د مانه پوښتنه کوي. دا د زه راغلی یم د ګیټ اف چاینا د کمپنۍ نماینده سره چې په افغانستان کې فعالیت لري او د چین کمپنۍ فیوژن بریج کمپنۍ سره دوی خپل منځ کې کوپریشن لري. دوی هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او غواړي تحصیل وکړي دلته چین کې ورته راهنمایي کوي او دوی پوهنتونونو کې ورته داخلي اخلي. نو که تاسې غوښتل خپل اولادونه مو ورونه مو راولئ چین ته ترڅو چینایي ژبه او په چینایي ژبه باندې تحصیل ترسره کړي او له هغه وروسته تجارت وکړي دلته کولی شئ د ګیټ اف چاینا کمپنۍ سره تماس کې شئ. دوی به تاسو ته کومې راهنمایانې چې دي هغه تاسو ته وکړي. دلته ټیک ټاک کې هم تاسو ته منشن کوم او که دغه فیسبوک کې ګوري فیسبوک پیج کې هم کولی شئ تاسو ګیټ اف چاینا سرچ کړئ او پیدا یې کړئ. They both company have cooperation together with each other, Randy? Yes, we have good cooperation. بله دوستای عزیز، ما هم با هم دیگه همکاری داریم و خدا کنه که شما هم اولادایتان در چین بیارین و اونا هم تحصیل بکنن و آینده خوبی داشته باشن.